کتاب کې مې دا مسله وکتله چې په هر نارینه زنانه باندې د پیغمبر علیه السلام څلور پشته پورې نسب یادول فرض دي. د پیغمبر علیه السلام نسب یادول فرض دي. نو عام خلکو نه که تپوس کې نسب د پیغمبر علیه السلام نوم نه ورځي. زمانږ د پیغمبر علیه السلام څه نوم دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. دا یادول فرض دي. د پیغمبر علیه السلام د پلار څه نوم دی؟ عبدالله. د پیغمبر علیه السلام د نیکه څه نوم دی؟ عبدالمطلب. د عبدالمطلب د پلار څه نوم دی؟ هاشم. او د هاشم د پلار څه نوم دی؟ عبد مناف. دې پورې د پیغمبر علیه السلام نه پس څلور پشته یادول په هر مسلمان فرض دي. پته نه لګي چې چاله به ورځي او چاله به نه ورځي. نو نن دا یادول پکار دي. په خپله ټول یاد کې او زنانو نه چې تپوسو کې خو هغوی له خو داړو معلومه نه دي. نو خپل کور کې اول زود کې په خپل کور کې واړه لوی نارینه زنانه دې ټولو سره دا یاد کې نن او به هر کوم چا سره تعلق وي نو هغوی ته هم دا ووایي نو ستاسو هم ثواب کېږي. یو فرض مسله هم چاته وښوله او د یوې مسلې ثواب د 100 رکعته نفلو نه ډېر دی. نو نن به ستاسو په دې یو مسله د 100 رکعته نفلو نه ډېر ثواب وشي او 100 رکعته ماسخوتنه پورې کولی نه شي. او دا په یو منټ کې دننه دا ټول هر څه ګټلې کېږي. نو نن بیا څو کسانو ته ووایه چې څو نوم وسي په اول په خپله یاد کې محمد ابن عبدالله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. یو پیغمبر علیه السلام او پسې څلور پلار او درې نیکونه به یاد کې کور به م ووایې نورو ته به م ووایې او اکثر خلک د دې نه ناخبره دي. کنې نن تجربه وکړئ خلکو نه تپوس کوي چې چاله ورځي او چاله نه ورځي. نو عالمانو ته خو به معلوم وي خو چا دې تپوس نه دی کړی چې ما ته ووایه او چې تاسو نه وایي نو هغوی وایي دوی پوهېږي نو ولې ورته ووایو خبر دي. نو دواړه طرفه په تیاره کې عالمان هم تیاره کې پاتې شو عوام هم تیاره کې پاتې